پیدا کړي بخوی نوا دا دنیا پیدا کړي بخوی نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا کل جہان دا محمد پر پیدا شوا جہان دا محمد پر پیدا کل جہان کل جہان کل جہان دا محمد پر پیدا شو کل جہان دا محمد پر پیدا شو محمد دا تمام جہان بار محمد دا تمام جہان بار پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا نبوت پا محمد باندې تمام شوا نبوت پا محمد باندې تمام شو نبوت پا محمد باندې تمام شو نبوت پا محمد باندې تمام شو نشتا پسل محمد انبیاء نشتا پسل محمد انبیاء پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا نور حالات محمد پا جہان کیا محمد پا جہان کی نور حالات محمد پا جہان کی نور حالات محمد پا جہان کی چبوینو دا آدم و دا حبا ہو چبوینو دا آدم و دا حبا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت آخر نے پیدا شوے آیا صورت کی آخر نے پیدا شوے صورت کی آخر نے پیدا شوے پمانا کی اولین دے ہر چا پمانا کی اولین دے ہر چا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا خدای مګاړه بشکا چې بندا دیا مګاړه بشکا چې بندا دے خدای مګړ بشکا چې بندا دے خدای مګړ بشکا چې بندا نور کل وڑا صفات دے پر اختیار نور کل وڑا صفات دے پر اختیار پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا کا نبی دے کا ولی دے کا عاصی دے نبی دے کا ولی دے کا عاصی دے کا نبی دے کا ولی دے کا عاصی دے کا
नबी दे का वली दे का आसी दे मोहम्मद दा हम वड़ पेशवा ओ मोहम्मद दा हम वड़ पेशवा पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत मोहम्मद ने पैदा ची दिन दा मोहम्मद भी कबूल करे आया मोहम्मद भी कबूल करे ची दिन दा मोहम्मद भी कबूल करे ची दिन दा मोहम्मद भी कबूल करे जन्नती दे कफासिक दे कपरसा जन्नती दे कफासिक दे कपरसा पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत मोहम्मद ने पैदा मोहम्मद दा गुमराह नु रहनुमा दिया दा गुमराह नु रहनुमा दे मोहम्मद दा गुमराह नु रहनुमा दे मोहम्मद दा गुमराह नु रहनुमा दे मोहम्मद दड़ंदो दला ससवा मोहम्मद दड़ंदो दला ससवा पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत मोहम्मद ने पैदा करना द पीर वी द मोहम्मद दा 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 जिन निष्ठा पा जहान बला रणा हो जिन निष्ठा पा जहान बला रणा पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया हो पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा हो का सूरत मोहम्मद ने पैदा मोहम्मद दा बेचारा उचारा गर दे मोहम्मद दा बेचारा उचारा गर दे मोहम्मद दा बेचारा उचारा गर दे हर दर्द मन लरा दबा मोहम्मद हर दर्द मन लरा दबा पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया पैदा करी बखदे नवा दा दुनिया का सूरत मोहम्मद ने पैदा का सूरत मोहम्मद ने पैदा कलमा उशी पुरसान मोहम्मदी माया ईमान मोहम्मदी ओ चितर सुमिसा गर्जी गिवा बदन की नो हर साल में आयान मोहम्मदी छिपलवी सफर लदीसरा रवान शमाल बहगान मोहम्मदी पतुर गुर की बजवाब द मलाइकवा सदा बप
شان محمدی ما سبحان الله وبوای ممالک ته خبردار شنو نوری پا امان محمدی ما د محشر په سخت ورځ چې عالم جاړي شادان محمدی ما وی بکان دی شفاعت زبید دیدن کلمه چه زخمی زربا ارمان محمدی ما اے رضوان د جنت جوړی زروړنو خوان محمدی ما ز محمد امین ز محمد امین ز محمد امین ز محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمد یما زرحمان د محمد د در خاکرو بما د محمد د در خاکرو زرحمان د محمد د در خاکرو بما زرحمان د محمد د در خاکرو کم خدای نکی لدی درا جدا کم خدای نکی لدی درا جدا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا پیدا کړي بخدای نوا دا دنیا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد نے پیدا کا صورت محمد چې پیسه ور سره نوی خود غریب وي ما غریب سړی او خيار لیدلې نه دی مالداری او دینداری د سره لري ما مالدار ایماندار لیدلې نه دی هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی ما د خدای د پاره یار لیدلې نه دی هر انسان ته د انسان په نظر ګوره هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره که د سل چته محل وي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره په راحت کې خو به هر سړی د یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي چې غریب شي هر سړی ترېنه بیزار شي نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي لاس تر غاړه د رقیب سره خندا کړې چې ما ووینې لکس ته راته شا کړې خدای یې ویني هغه چارې چې په ما کړې تر ابدې ورځې پورې به جفا کړې زه رحمان د رب بنده یم دا مې حال دی چې بنده د بل بنده شي څه به حال وي چې نظر د چا په دین او په ایمان وي هغه نه که انتظار ته دی دنیا که هزار هزار پشته ورته تکې دی بی بنیاده د دیوار ته دی دنیا دا یاران چې نن وته جلوه کا په 2 ورځې پس به واړه شي فنا که د دندې د دوی خوښ وي ورته ګوره چې فنا شي بیا به کله شي ویده که د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي ځان هغه ساعت د خدایه مرور کړي که څوک تله د انصاف درته په لاس کا خپل ټټو او د بل اس په برابر کړي و بدخواته څوک نیک نصیحت نه کا
رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي چې په حسن تکبر درنه اونشي ای رحمانه تورو خاورو کې پراته دي ډیر ګلونه په دنیا کې وفادار مې پیدا نکړو چم په چم ګرځم خو یار مې پیدا نکړو لږ زما د زړه مرهم شې بدبخته بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نکړو ښکلي ډیر دی په دنیا کې ای رحمانه خو د یار په شان رخسار مې پیدا نکړو اوریدلی مې نومونه هم څلور دي نازل شوي کتابونه هم څلور دي د څلورو فرشتو په لاس نظام دی امامان دي مسلکونه هم څلور دي په څلورو بازوګانو د سفر دی جنازه کې تکبیرونه هم څلور دي رحمان وایي د څلورو ملګرتیا کړه ستا د قبر دیوالونه هم څلور دي څوک محبت کې لیونتوب غواړي څوک د اشنا په سینه خوب غواړي څوک د ځوانۍ د لاسه خوب نه کوي څوک یوه شپه د زلمیتوب غواړي څوک ملنګي کوي خپل وخت تیروي څوک په دنیا باندې خپل روب غواړي رحمان کمکل دی نادان دی خلکه چې د رکیب نه سړیتوب غواړي خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د قوي اوبه چې وباسي بسیار شي مړول د وږې ګېډې مشکل نه دي مړول د وږو سترګو مشکل کار دی کم خوراک سړی نږدې شي فرښتو ته هر سړی چې بسیار خور شي بسیار خوار شي یاره یاره هر څوک وایي په جهان کې زه به پس له مرګه وایم چې یار یار شي د رحمان دا پوچ گویی څه په کار نه ده عاشقي په گفتار نشي په کردار شي او خدا د خپل اواز راته څه ووایي خصوصا ټپې ځکه مازدیګر دی خوړ دی او کېږدۍ هم شاته دي نو داسې راته څه ووایي که څه راته زمزمه که بس لکه حبیب جان مې هم خواته ناست دی نن به په اولني ځل هغه هم اورو یو ټپو په نمبر وکړو ماک صحیح دا نږدې که ښه نږدې که ښه نږدې نږدې که عایشه وسې زه بس ټیک ورک جانانا آواز راکا وای 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 دا آخري کنډه وغږ دی در نظما هاي 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 اول ما یو تر بل زاریږي وای 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 عمر د جمی مازدیګر دی تیر بشینا میک ولې بیا ورکو او یو دا زړه مې واخلی سپوته کېږدی وای 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 او دا بې غیرته زړه ما هر ځای شرموینا و باران وریږي کوټه ساسي کټ په ګوټونو ګرځوم تا یادومه زما په هغو سلام وایا وای 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 چې د ماښام روټۍ د اوښکو سره خورينا آها ایوب جان ته میک نیست دغه کارونه د قسمت دی وای 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 مین په یو ویوا د بل چا سره شینا او یې زما ضرور نه ښکلې نه او یو رندار مخوره د منګي لاندې ټالو آها وای وای څنګه کلار کلاري شوا وای 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 چې لیونی جانان مې ورک د ملکشونه او نه به مې زړه د غم خلاص شي وای 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 نه به د سوات غرونه د واورو خالي شينا آها او یې کلی ونې در پسې نشم وای وای وای
او یې د زړه سودا به مې تر عمره عمره وینا د عشق تورات معلوم شو وای 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 په میږي خپنګدم چې یار به پاتې شي نه اول د سوي بس وای 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 پکم خلت را کوي دا جوابونه او کوئی دن مې نه دا ول جاړینو او یم منکراسی ملمانه راغلی دینا او یې د لیونه د کور چینارا او یې سورې د درون که زما یار درته کینینا او یې در پسې یو په بلا زانګما او یې تور سټوکې د هوا یو په بل وړینا یہ ساجب ژوندل میں تیر کا یہ دزل کدل سلګي و هم خندا راځي نه هغه سینه مو جانانا یکنن سبا دی ولیدم لیونه یما او یو ورځ به راشي په اخبار کې په ټي وي وګورئ رنګینه او د ملکنډ سر د پاسه ما به ځانشتی په غوږینه یو ورځ به راشي په اخبار کې په ټي وي وګورئ رنګینه او یې د ملکنډ سر د پاسه ما به ځانشتی په غوږینه آها اقبال جان ته د خیری یک زه خبره وې چې بیلتون دی نو آها ما به د مخ ته په زور زیر کتلیونه آها یه د کلیو 50 کوسې دي زاره زد جانان دیدن تکم زه ودرېږم آها او مازدیګری د خیرې ما کړه آها ته به د ناز خیرې کوي رښتیا به شینه های های او خدایه دا څنګه زمانه شوه زار او راته په کور کې کشران مشران شونا خدای به دې مالا پلاس راکي کراکي یا مات د کلی ماشومان دعا کوي نه حجرې نه ډز د ټوپک راغی نو او زړه مې درزو کلاله کور نشته مینا او چربانګ دې پاسې ګلالیا خوب بیاو کې مینا چربانګ دې پاسې ګلالیا خوب بیاو کړو وما خام دې پاسې ګلالیا خوب بیاو کې مینا او یک سکرور د دولت منشینو خدا می واور چې محتاج بدی ساتینا او یا راز چې کلی ته نږدې شو او یا بیلتو نزد په سارا منتلی یما او یا سترګې دې مړې راواړولې او یا لکه چې زړه دې یارانې ته شوی وینا یا زما په زړه راورېدلیا خوړی ټاپې دي یا مولا د خپل وطن تراوله مینه کنا یا په جنازه کې د یار نو مایې او رانه ګیله به د قیامت په ورځ کوي نه السلام علیکم مینوالو زم تاسو ورور تاسو قربا تاسو ملګری عرفان همدرد او څنګه چې تاسو ګوري زموږ سره ناستي یاران دوستان ملګری ناڅاپي مشاعره جوړ کړی دا راغلی د کمرانی سرته او ملګری ناستي وای چې یار پروګرام کوو نو ما وی چې یار د مینوالو ته نن یو واجبای او ناشنا د زمونږ ټي وی نه به تاسو دغه سکرین باندې وګورئ ناڅاپي مشاعره ده په دې کې هغه مینوال زموږ سره ناستي چې هغه لیک نه کوي خو بس هغه شوق لري د شعر او شاعري سره چا سره چې تیار سوم وي هغه ټپوي او هغه شعر وي او هغه سندر وي هغه موږ سره په دې کې شعر کولای شي نو زموږ سره اولنې برتزه او ټپایي ځو خپل داسې د چی وي
زما او ستا قصه پخه شوه، خبره ډېره عجیبه شوه، د پیغلو جوړه ننداره شو، رقیبان ټول ګوته پخله شوه، جنۍ خپل کور کلی پرېږدي ما سره ځینه. د دې نه به شروع کوو. اولنی ملګری مونږ سره دی، هغې نه اورو چې هغې مونږ سره څه شعر کوي. څه ویلی شي؟ یور چایس، تاسو خوښه ده چې سم وایې؟ بس وړه شانتي ده نو. سم دې ووایه. نرے د غم باران دے جدا رانه جانان دے، نرے د غم باران دے جدا رانه جانان دے، موسم د بهارونو میرا غلے دے خزان دے، ہو لا 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 اوس مینا مینا نشتا مینا مینا پخوانے وا، اوس مینا مینا نشتا مینا مینا پخوانے وا، اوس مینا بے دولت لیوانے دا، دولت چی در سروی نو غلام دی ټول جهان دے، دولت چی در سروی نو غلام دی ټول جهان دے، موسم د بهارونو میرا غلې دې خزان دې. اسماعیل خان ډېر خوندور او ډېر زبردست چې کوم دی نو هغه په ترنم کې درته ووي. موږ سره ناست دی طارق خان، هغې نه به هم څه اورو. طارق خان سم یاد یې نو راته ووایه. بس ما ته خو یوه ټپه یاده ده، بلکې دوه راته یادې دي. سبق به خاورې زما یاد شي، په هر کتاب کې مې ستا ایښي تصویرونه. یوه بله ټپه هم ده، وایي مخامخ مه راځه شرمېږم او پټه خبرېږم چې مې تاله درکوي. تاسو په دې ټپه پسې ماته یو ټپه را یادېږي چې وایي زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې، زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې، جانان نولې شپې لګوه خره پور کومه. سجاد صاحب موږ سره دی چې سجاد صاحب سره نشته، سینا سره دیو سره چې تاسو لږ رامخکې شئ چې څه ده سره چې څوم یادي نو ویلی شي. دې ووایه چلیږي. وی جنۍ هلک مچۍ چې چلی جاړي، جنۍ خامار خوړلې شنه د خندا شینه. بیا یې وایه هلک مچۍ چې چلی جاړي، جنۍ خامار چې چلی شنه د خندا شینه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. بعد به موږ آصف بایله چې کوم دی موقع ورکوو چې هغې هم موږ سره څه شریک کړي. ډېره مننه عرفان همدرد صاحب. او زه به درته د منیر بنیري یو دوه درې شعره ووایم چې وایي نوکري مې د سرکارم نه ده خوښه، نوکري مې د سرکارم نه ده خوښه، او مزدوري مې د خپل پلارم نه ده خوښه، او دغه سر کې یو بېننګه پاتې کېږي، دغه سر کې یو بېننګه پاتې کېږي، په دې وجه مې دا لارم نه ده خوښه. او بیا وایي چې زهریله دی خو بیا هم د خدای مخلوق دی، زهریله دی خو بیا هم د خدای مخلوق دی، جی وجنه مې د مارم. دا جی د منیر بنیري او څو شعرونه. منیر بنیري موږ ته رایاد کړو، نو د هغې به درته زه یو ټپیزه ووایم. داسې ده چې وایي نشي واده په کور زړه شي، ټوټې ټوټې وړه وړه شي، د سرې ډولۍ په ارمان مړه شي، نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه. موږ سره بل ملګری چې کوم دی امجد بای، هغې نه به هم څه اورو. امجد بای بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو خپل نه لیکوال یو، داسې خو یو شعر راته معلوم دی، هغه به عرضي. نه په خپله مطلبي یم نه مې بل مطلبي لګي، نه په خپله مطلبي یم نه مې بل مطلبي لګي، او که په زړه باندې صفای نو همیش به مې اشنا. ډېر خوندور او ډېر مزیدار ماشاءالله پروګرام ډېر ښه روان دی. دویم ملګری زموږ سره عجب ګل ناست دی، عجب ګل خواله ورځو چې هغې موږ سره څه شریک کوي. عجب ګل بھائی بسم الله الرحمن الرحیم. ما له خو یو څو ګانې راځي به ووایم. پس په هوا راشه جانانه، د ښکتنې لارې بېلتون نیولې دینه، اسمان ته لار د خطو نشته، لیلا مجنون په عاشقۍ ختلې دینه. او زه ورته یو غزل ووایم، وای تیره شوه تیریږي دا دنیا د چا میراث نه دی، تیره شوه تیریږي دا دنیا د چا میراث نه دی، بېغمه یو الله دی، یو انسان د غمه خلاص نه دی. تیره شوه تیریږي دا دنیا د چا میراث نه دی،
بېغمه یو الله دی، یو انسان د غم خلاص نه دی. او بل یو غزل به ته وایم چې د وړوکوالي هغه غوسه وه چې سړه به دې کړه، د وړوکوالي هغه غوسه وه چې سړه به دې کړه، هغه دې چې تا به شالولکۍ ونیوله مړه به دې کړه. د وړوکوالي هغه غوسه وه چې سړه به دې کړه، د وړوکوالي هغه غوسه وه چې سړه به دې کړه، او هغه دې چې تا به شالولکۍ ونیوله مړه به دې کړه. ډیره مننه. اخرنی ملګری موږ سره پاتې دی نوید احمد صاحب، د هغه نه هم ساورو او د هغې نه بعد به بیا چې کوم دی نو رخصت الو. نوید بای بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته خو داسې ډېر څه یاد نه دي، خو بیا یو شعر به ته وایم چې جانان خپل وطن ته راشه، جانان خپل وطن ته راشه او په دا لالونو کې دې لږې خړ بادونه. ډېر مزېدار. ډېر سجاد بای زموږ سره پاتې شوی دی، نو دنه به هم ساورو. ډېره مهرباني عرفان همدرد صاحب. یاره مونږ خو لیک نه کوو، خو د پښتو ادب سره خوښ هم دی، تړون لرو او شاعران مو خوښ دی، شاعري اورو. نو د افسر الملک افغان صاحب یو شعر به درته ووایم چې په شب پرستو باندې زیری وکړئ، په شب پرستو باندې زیری وکړئ، چېرته کې لرې هم رڼا نه ښکاري. د لوټ تالان شکایت چاته وکړو، دلته خو غلا هم چاته غلا نه ښکاري. او ښکلو په مونږ نظربندي کړې ده، ښکلو په مونږ نظربندي کړې ده، د بې وفا خو بې وفا نه ښکاري. او دی خو زما مرۍ ته زور راکوي، دی خو زما مرۍ ته زور راکوي، دا سړی ما ته مسیحا نه ښکاري. ډیره مننه. ډیره مهرباني مینوالو د ټایم راکولو، یو جهان مننه. او په اخرنۍ ټپیزه باندې به د بونیري ټپیزه د پاغې به نه رخصت الم. داسې ده چې لاچي لونګه خوښ مې نه شوې، یغه نمرنګه خوښ مې نه شوې، یاره بېننګه خوښ مې نه شوې، د تورو جنګه خوښ مې نه شوې، او د سترګو جنګه تا به ټول عمر کومه. ډیره مننه. ډیره مهرباني. السلام علیکم. اونیسی اوخ کے ملار پگریوان اونیسی او حکومت کغله د پاکستان ختمئی نو بیا دی دا بیڈی ممبران اونیسی او حکومت کغله د پاکستان ختمئی نو بیا دی دا بیڈی ممبران اونیسی او جیل خو جوړ شوی د غریب د پارا کدوی نرانی دوی دی خان اونیسی جیل خو جوړ شوی د غریب د پارا کدوی نرانی دوی دی خان اونیسی او چې تانادار ماما په قار شکلا نو زر د سبزی دکانداران اونیسی چې تانادار ماما په قار شکلا نو زر د سبزی دکانداران اونیسی او مجبور مکو رښتیا خبرې اسې نه چرته شاعران اونیسی قدم اخلي او تبدیلی را لخو بس دونه صرف چې د حال ویلو ته قسم اخلي او سونه دی په مینا محبت په جیب کې واچاو سونه دی په مینا محبت په جیب کې واچاو او دا د تور لړم د آخرت په جیب کې واچاو او یا ظالم ولې د رشوت په جیب کې واچاو او ورځ به د قیامت ورځ چې د قیامت وي نو اشنا حساب کتاب به وي او ډېر غټ عدالت به وي د هر چا احتساب به وي او بس د جنازې نه بیا د قبر سوال جواب به وي او تا د کمیشن آرام دولت په جیب کې واچاو او یا ظالم ولې د رشوت په جیب کې واچاو او دا د تور لړم د آخرت په جیب کې واچاو او دی بجلی والا سره ټولو خبرې وکړي نو زه به مو سره وکړم ما چې کوم دی نو وی څه دردېدلې دا زما قیصه ده دا چې په هر لوري رسوا قیصه ده په حقیقت کې د هر چا قیصه ده دا د ظلمونو د وابدا قیصه ده هر چا د بل په مرۍ خولې ایښې ده وابدا خو خاص زموږ په زړه ایښې ده زورور هر سړی ظالم دی دلته کمزور هر سړی مجرم دی دلته پخوا به غلا خلکو په غلا کوله غلب هم د خلکو نه حیا کوله دا نه چې بل وطن کې غلا نه کیږي خو ولې دومره بربلا نه کیږي یو ګروپ سیلونه د میټرو مات کی په اندرون کې څه کم و زیات کی کله چې کار برابر کی ورته بیا غبل ګروپ را خبر کی ورته په دې بېوسو دوی چاپه ووخي چاپه یې څه سمه ډاکه ووخي وایي اشنا میټر د غلو خطو دې کې خو ډېر عجیبه چلو خطو په تا به غټه جرمانه راځي اوس
دا به په لویه پیمانه راځي اوس جرمانه را چې په زرګونو کې شي وینه به وچه د رګونو کې شي او زه څه خواږه شربت نمکین ومنه او خیر دی بسته یک بټتین ومنه او پیسه زه څه خواږه شربت نمکین ومنه او خیر دی بسته یک بټتین ومنه پیسه رشوت د نه په نه راخلي وایي زمونږ نه هم بر اخلي او سره حیات په پیسو کې وکړو دا نصیحت په تلو تلو کې وکړو ویل دلته د غلو په منځ کې غل اوسېږه دنیا چلګره کې په چل اوسېږه ایمانداري دلته کې نه چلیږي دلته د غلو سره بس غله چلیږي زمونږ په شان شه په خپل وطن کې ایمانداري کوه په بل وطن کې دلته کې دا وینا تروټه ده ګورې دلته کې دا سیکه کوټه ده ګورې او څوک چې زمونږ سره ساز ګرځي هغه که غل وي هم سپین باز ګرځي او څوک چې زمونږ سره وخي ډغري هغه به ټول عمر له خولي ډغري او دلته چې غل شوي نو ودان بشي او شهید د ښار ناپرسان بشي نو ما ویل نه یوازې دا خو نه ده آخرت هم دی دا دنیا خو نه ده دا نصیحت دې زه منلی نه شم خپل وطن زه بربادولی نه شم د خپل وطن به زه نقصان ونه کم سودا به چرم د ایمان ونه کم او دا وطن زمونږ د عظمت نښه ده دا هم د نیکونو د محنت نښه ده او دا وطن موږ باندې ډېر ګران دی او د پټکي ګل مې پاکستان دی نه خالونه یادې چې سپینې دي چې شنه بنګړي شونډې لالونه یادې چې نری غاړه تورې زلفې ولونه ولونه یادې د چا د خور چې سرې پاپۍ او سره لاسونه یادې د یوې پیغلې پښتنې خور اندامونه یادې نو تا کې غیرت نشته که ستا په کور کې خور نشته او دا د چا خور چې یادوي نو د دې رور نشته د اپیه بیبي زمونږ د ټولو خور نه ده دا اپیه بیبي زمونږ د ټولو خور نه ده کافرو موږ نه بوتلې دا په زور نه ده هر مسلمان له دا خبره د پیغور نه ده ته د کشمیر د مظلومانو دغه شور نه اوري خدای دې ګونګی که چې فریاد د خپلې خور نه اوري د مسلمان د ننه پورته امریکا راغلي مخکې ډالر راغلی مخکې دې سیکه راغلي ستا په غیرت او په ناموس باندې ډاکه راغلي مړه ته اوس هم غونډه زنه تور زلپان یادوي مړه ته اوس هم مخکې قوطي د جانان یادوي مړه ته اوس هم شین منګی او د ګودر غاړه یادې ما له خو شرم راشي ته چې دغه دواړه یادې ورځ د قیامت به وي اشنا حساب کتاب به کېږي غټ عدالت به وي د هر چا احتساب به کېږي د جنازې نه پس د قبر سوال جواب به کېږي دا نن چې مخې ته بچی ستا دا دم ګډېږي شاعره دا بچی په زور ستا د قلم ګډېږي دې ته به هم د خوږ ادب یوه ایسه وایي ته دې ته به هم د محبت خوږه قیصه وایي ته چې یوې پیغلې پښتنې ته پتاسه وایي ته تا دا ادب لاره کې دا لویه غلطي وکړله د یوې پیغلې پښتنې د بېعزتي وکړله مسلمانان داسې خبرې ته غیرت نه وایي د پښتنې پیغلې ګډا ته ثقافت نه وایي آرام دولت ته خلک فضل د قدرت نه وایي ته یو ادیب یو فلمونو لګانې جوړې ته د بربنډو جنکو سیارانې جوړې په دې ګناه کې اوس ستا د برابر عیسا په فحاشۍ کې به درکوي درله د سر عیسا شاعره ستا به پکې وي د ټولو غوره عیسا د نوي نسل له نن ته د زهرستنه وخې د فحاشۍ بل شوي اور ته چې لمنه وخې د دین رڼا راوله کور کې خوشحالي راوله په مسلمان کې اتفاق او ورورولي راوله جذبه په قوم کې د خالد بن ولي راوله د اسلامي نظام دپاره خپل قلم پورته کا د خپل قلم په زور شاعره ټول علم پورته کا چې د شرابو د جام او د پیلۍ صفت کې چې د مشل اوباما د سویلۍ صفت کې مال افسوس راشي چې ته د ملالۍ صفت کې په سترګو ړوند شي او موټر دې په سینه وخوځه چې د شراب او د جام او د پیلۍ صفت کې چې د مشل اوباما د سویلۍ صفت کې مال افسوس راشي چې ته د ملالۍ صفت کې په سترګو ړوند شي او موټر دې په سینه وخیږه که ژوندی پاتې شوې په ژبه دې دانه وخیږه چې د انګلیس سره اوسېږي دغه سیاله نه ده د اوباما نه غیر چې بل چا څه خوشحاله نه ده دغه ملاله د میون هغه ملاله نه ده د داسې ښځې سره مینه محبت ګناه ده شاعره خدای ګو چې د دې جینۍ صفت ګناه ده د آخر ولې نن ړندې زما د قوم سترګې شوې پټې په بعضې شاعرانو د ایمان سترګې شوې د کافر سري دي او کوزي نن د مسلمان سترګې شوې مړ حسن بن ثابت شه زیباره جوړ نه شي چې د اسلام په لمن داغ چېرته ښکاره جوړ نه شي مه کوه دا د زیباره او د لبید شاعري کوه ټول عمر د الله پاک په
په توحید شاعري تاله په کار ده د آسان بن ثابت شاعري تاکې دا توان دی سپین ته سپین او تور ته تور ووایه مړه د هر مسلمان خور ته خپله خور ووایه ته بې حیای چې حیا د بل د خور اخلي دا په کوڅه کې به کوکۍ چې ترې په زور اخلي که چا ستا خور له ګوتې وړلي بیا به اور اخلي دا ذات وینا د ښه شاعر په خزانو کې نشته چېرته انګلینډ ته لاړ شه دا په پښتنو کې نشته ستا شاعري د اورېدو قابله پاتې نه شوه په لکې دا د اوسېدو قابله پاتې نه شوه په کور کې دا د غږېدو قابله پاتې نه شوه د غیرت سا د پښتنو نه په خطو وینمه زه چې دا نوې نوې ګانې د پښتو وینمه د نوي نسل تباهي له چې اوزار راغی ټیوي خو پرېږده انټرنېټ راغی ویسیار راغی څه چې کوي هغه کوه تاله اختیار راغی د اسلامي نظام دپاره ترانې جوړې کا دا تا ته څوک وایي چې فلمونو لګانې جوړې کا تا ته الله پاک تلامیز الرحمن وایي دا څه زما خبره نه ده دا قرآن وایي جانان هغه دی چې درود پې پاک سبحان وایي یا خو اقبال شه یا ملنګ عبدالرحمن جوړ شه بس که عاشق په محمد اخر زمان جوړ شه او چې کلب یادی نو مدینه منوره یاده کا د الله کور د حرم دنګه مناره یاده کا د احد غر د اصحابو مقبره یاده کا د حقیقي مینې چې ستا پړه کې کور پیدا شي مجبور وایي اله به را ستا قلم کې زور پیدا شي جواد حسن نومې پنجابي شاعر پښتنو ته په خپل شعرونو کې په سرکاري ټلویزیون پاکستان ټلویزیون باندې دا ویلي چې پنجابي پښتون چې کوم دی دا نسواري دی پښتون سمګلر دی پښتون نه د ګډو بوی زی او پښتون په اختر لامبي نو هغې ته ما یو جواب لیکلو او هغه ډېر د مجبورۍ په بنیاد باندې مې جواب ولیکه خو د غزل د دې نظم نه مخکې که بغزاده دانش صاحب دې درمیان کې راغی مهرباني به کوئ چې خپله توجه به نه خرابوئ هغه نظم ستاسو مخې ته ږدمه چې موازنې له دې پنجابي ته زه وایم چې موازنې له خپله او ستاسو شجره راسپړم نن ډېر مجبور شم ځکه ستاسو مخکې خوله راسپړم ما خو ویل وطن مې تاج صوبې د دې لالونه پنجاب پښتون بلوچ سیندې د یو ګملې ګلونه خو تاسو ټول عمر پښتون نه بغاوت کړی دی تل مو پښتون بچي نه کرکه او نفرت کړی دی که زه سمګلرم نو ګریوان به مې تار نه و بیا زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نه و بیا تاریخ که زه سمګلرم نو ګریوان به مې تار نه و بیا زما پښتون به ستا بنګله کې څوکیدار نه و بیا تاریخ راولړزه او زما د تورې شرنګ یاد دی منم چې ستاسو هم په ټیس کېدلې لنګ یاد دی زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم په دین مین یم اسلام پال او مذهب پال پښتون یم او لږ شرم وکړه ته په جار باندې وې خان جاڼې ارے رمضان جاڼې اور پټان جاڼې زه د دې خاورې وفادار او ملت پال پښتون یم په دین مین یم اسلام پال او مذهب پال پښتون یم لږ شرم وکړه ته په جار باندې وې خان جاڼې ارے رمضان جاڼې اور پټان جاڼې او د سر مسلم یم زه د کیس عبدالرشید نو صاحب د سر مسلم یم زه د کیس عبدالرشید نو صاحب تاریخ مې روڼ دی د خالد بن ولید نو صاحب اوس راته ته د خپل پنځو پیړو احوال ووایه شرمېږه ما راته کیسه د درمسال ووایه ته خو غلام ابن غلام د غزنوي پاتې ته خو غلام د احمدشاه ابدالي پاتې ته غلامۍ کې د مرخټو خلجي پاتې ته خو غلام د شابودین بابا غوري پاتې ما نه پرون منله نه نن غلامي منمه او نه د وخت فرعون نمرود ته سلامي منمه او ما ته د خپله ګرمالا او کرنډۍ مبارک ما ته د خپله ګرمالا او کرنډۍ مبارک تا ته د خپله پهاشي رمنډۍ مبارک ما ته د خپله ګرماله او کرنډۍ مبارک او تا ته د خپله پهاشي ایره منډۍ مبارک او ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې ته احمدشاه بابا پشان مرد میدان نه لرې ته د شیرشاه پشانتې ښکلې مشران نه لرې
ته ملخان او دریا خان او باکو خان نه لرې ته ملخان او دریا خان او باکو خان نه لرې د مغل خیلو سردردی له خوشحال خان نه لرې د پیرنګیانو مخنیوي له باچا خان نه لرې ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې ته د وطن ناموسي خاورې له غازیان نه لرې ته ملخان او دریا خان او باکو خان نه لرې د دې وطن چې په کارګل ګواه د نر کرنل شیرخان نه لرې د سپورټس او ګیمز میدان کې ښه اتلان نه لرې ته جهانگیر خان او جانشیر خان قمر زمان نه لرې په هر زمان مرد بحران پردی ځوان نه لرې د سن 47 نه تر نن تا پاکستان وخوړه او ما نه دې خاورې په زرګو زرګو افغان وخوړه د سن 47 نه تر نن تا پاکستان وخوړه او ما نه دې خاورې په زرګو زرګو افغان وخوړه خو لا تر اوسه دې وطن کې د اختیار نشم په لطیفو کې ستا ملنډو نه اوزګار نشم پروردګاره یا اختیار په پاکستان راکا یا د دنیا نقشه کې بیا پښتونستان راکا یا د دنیا نقشه کې